بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. موضوع تجوید چې دا هغه حروف هجا ده. حروف هجا ته حروف تهجی هم ویل کیږي یا موږ تاسو په ساده اصطلاح باندې الف با تا ورته وایو. الف با تا ثا د حروف تهجی چې دي دا د عربي او د قرآن کریم په 29 حروفو باندې ولاړ ده. همدغه 29 حروفو نه چې د قرآن کریم مرکب شوی ده او د قرآن کریم کلمات نه جوړ شوي دي، همدې ته حروف هجا ویل کیږي. او د تجوید موضوع همدغه حروف هجا ده. تجوید د بل چیز نه بحث نه کوي. ګورئ کله چې موږ ابتدایي کتاب اساسي قواعد ویلې هلته هم دا خبره وه، مخرج یې ووایه، صفت یې ووایه، لازمه یې ووایه، عارضه یې ووایه، دلته حذف کیږي، دلته ثابتیږي، دلته مدغمیږي، دلته اخفا کیږي، دلته مد کیږي، اجتماع ساکنین ده، های ضمیر ده، حمزه ده. په جمال القرآن کې هم دا خبرې وي. اوس دا دریم کتاب د فواید مکیه د کې هم دا خبرې، ځکه چې تجوید موضوع حروف هجا ده. هغه که ته د اولې ورځې شاګرد او که په دغه فن کې ته ماستري او دکتورا کوې هم همدغه حروف هجا نه به ته بحث کوې. الله دې هغه ورځ راولي چې زموږ ستاسو په دې وطن کې په دې فن کې په دې پوهنتونونو کې رشتې جوړې شي او خلک په قرات کې ماستري او دکتورا وکړي. په نور دنیا کې دا شته. په نور اسلامي وطنونو کې شریعت یوازې فقه او قانون پورې منحصره نه ده، یوازې تعلیمات اسلامي پورې منحصره نه ده. په شریعتو کې خلک ډېرې رشتې دي. فقه ځان ته رشته ده، تفسیر ځان ته رشته ده، حدیث ځان ته رشته ده. همدغه شان تجوید هم یوه رشته ده او په دې کې هغه کېږي څه ورته وایي ماستري کېږي او په دې کې تخصص کېږي او په دې کې دکتورا تر کچې پورې اسناد ورکول کېږي. د مصر د الازهر د پوهنتون د تیر څو کاله مخکې چې کوم د یو کتاب ما سره ده، دا د هغې د دکتورا رساله ده، الفجر الجدید فی قواعد علم التجوید په نوم باندې د خپله د دکتورا رساله لیکلې ده. الله دې هغه ورځ راولي چې دلته دا زمینه سازي وشي چې دا تاسو ټول ځوانان به انشاءالله پکې، زه په دې مطمئن یم چې زموږ د کمزوري سړي د درس ته چې دومره حاضرېږي چې هلته داسې په د ملک په سطح باندې یو تصمیم ونیول شي، نو ډېر قرا او ډېر استادان به انشاءالله پیدا کېږي چې هلته به ځي او د هغې اولنی شاګرد به انشاءالله زه یم او تاسو سره یو ځای به یم. مطلب مې دا چې الله دې دا زمینه سازي وکړي. نو دلته متاسفانه د شی نشته. حروف هجا ځینې خلکو په ذهن کې تصور دا ده چې تجوید چې چېرته داسې علم ده چې بیخي ورته نږدې کېدی ورته هغه ښکاري، محال ښکاري. تجوید البیتې نه بحث کوي. موږ دغه البیتې موږ یاد نه وي او ډېر غټې غټې البیتې چې چاته چې وایي ته دا قاعده هغه ځان ته چې هغه وجو قاعده، نو قاعده اصل د قرآن کریم جوړ د قاعدې نه ده. دا زموږ چې دا ناظره خلک غلط وایي که نه، هلته وجه دا چې موږ قاعده ورته غلطه ښودلي. موږ ته قاعده سمه درسته نه وي یاده، موږ ته قاعده درسته نه وي یاده. څو کاله مخکې د مدرسه کې زه استاد وم، د دورې په آخر کې ما د قاعدې هغه چل د قاري صاحبانو ته ښوده. تاسو استادان کېدای شي چې چېرته په کار شي درته. کله چې موږ د قاعدې ته راغلو د قاري صاحبانو ټول هغه چې دا موږ ته ویل پکار و، موږ ته قاعده نه ده یاده او موږ تجوید ختم که. انشاءالله که وخت پیدا شو فرصت و دعاګانې کوئ تاسو ته م انشاءالله وایم، تاسو ته م وایم، دا مې عهد انشاءالله وایم درته. نو چې تاسو وګورئ چې موږ په قاعده کې څومره مشکل لرو چې موږ خواص یو، موږ د قرآن کریم استادان یو، موږ د قرآن کریم حافظان یو، موږ په قاعده کې مشکل لرو. یو غریب او بیچاره ملا غریب چې د مدرسې مخه هم نه لیدلی، مور یې قرآن شریف ویلی هغه مسجد کې ناست ده، نن سبا خو ملایي همدغه حد ته رسېدلی ده. خلک د خلکو علمیت ته او هغه ته نه ګوري، یوازې پټکي ته ګوري چې چا په غټ پټکی وهلی او هغه ډېر ښه غټ ملا ده او هلته. نو مشکل دلته دا ده. بیا دا نوی نسل چې قرآن غلط وایي بیا چې مدرسو ته راشي یو کاله پورې ژبه یې نه راماتېږي، دا د هغه ماشوم نقصان نه وي، دا د هغه استاد نقصان چې د قاعده ورته څنګه کړې ده غلطه ښودلې ده. انشاءالله حالات په بدلېدو روان دي، حالات په ښه کېدو روان دي. اوس هر ځای ته چې ځئ، هرې مدرسې ته چې پخوا یوازې د حفظ پوښتنه کېدله چې منډه ووه چې څومره زر کولی شي، اوس ورته وایي نه، اول به تجوید زده کوئ، قواعد به زده کوئ، ژبه به پرې ماتېږي، د هغې نه وروسته چې دی نو بیا
قرآن ته څه کېږي مخ کېږي. نن د 20 کاله مخکې چې کم قرآن کریم په مدارسو کې په مساجدو کې ویل کېده الحمدلله نن هغه حال او باڼه به تاسو هغه حالات نه ده لیدلی، هغه ما لیدلی د ما نه پوښتنه وکوئ. زه په د لغمان کې به ډېرې کمې مدرسې به داسې وي چې زه هلته نه یم تلی. زه ځم مدارسو ته ځم، امتحان دپاره ځم، امتحانونه راباندې خلک اخلي او د داسې امتحان راباندې اخلي چې خپل د مدرسې د بهبود لپاره بیا زه ورته لاره ښیم چې دغه د مشکل ده او په دغه لاره د مشکل نه وتلی شي. اوس الحمدلله خلک پیدا شوي دي دوستان. یو وخت ما باندې به ډېر زه بیخي خپل کار ته نه وزګارېدم، پلانکي مدرسه کې امتحان ده، خاص کر د کال په اواخرو کې چې کله هغه به نو الحمدلله اوس ځوانان دي، نوي نوي قاریان راغلي دي، نوي نوي ځوانان دي. الحمدلله په دې باندې الله تعالی شکر باسو چې دا سړی روانه ده. خو اوس هم چې څوک موږ هغه کې دې دپاره موږ ځو چې کله زموږ په تګ باندې هلته یو مثبته تغییر راشي او دا انشاءالله څوک چې وغواړي بیا راتلی شي او څوک چې نه غواړي او د الله نسلم په غونډۍ باندې ناست وي او د خپل ځان نه بغیر د بل چا خبره پرې ښه نه لګېږي نو هغې بیا تغییر هم نه راځي. هغه نن هم 10 کاله مخکې چې کوم ترتیب یې اوس هم هغه ده انشاءالله چې د خلکو چې څومره قرآن وایي د ګناه پیټه یې ټول د مغه په غاړه باندې، ځکه دغه اراده نه لري دې دپاره. وړې وړې مدرسې جوړې شوې، نوي نوي قاریان راغلل، الحمدلله ډېر ښه کار کوي، ډېر ښه کار کوي او پخواني مدرسې اوس هم په پخواني حال باندې ولاړ دي. خو وجه دا چې ته د تغییر اراده نه لرې که نه، که ته تغییر اراده ولري دا د 2 میاشتو خبره ده، 2 میاشتو خبره ده. نو الحمدلله الله دې داسې مدرسې ډېرې کړي چې خلکو ته صحیح قرآن وښیي او ډېرې دي الحمدلله. زموږ په دې اشاره کې چې څومره مدرسې دي د ټول نه مطمئن یم ډېر ښایسته کار کوي. زموږ مدرسه ده دلته د حدیقة الاحنام مدرسه ده، واخواته بله مدرسه ده، نو څومره چې مدارس دي بعضو ته خو زه نږدې نه ځکه استادان یې پېژنم، مشران یې پېژنم، ټول مخلصه خلک دي. خو پخوانیو هغه کې د پخواني سیستم بدلول غواړي، نوی سیستم، نوي نوي میتودونه راغلي دي، نوي نوي طریقه کار راغلي دي، هر شي ترقي وکوله. موږ اوس هم چې د پخواني سیستم باندې ناست یو، خلک اسمان ته وخته، موږ اوس هم چې دی آنکم وبانکم، آنکم وبانکم. د آنکم وبانکم نه څه نه جوړېږي، د آنکم بانکم والا سبق چې ته نتیجه نه ده ورکړې، دا نه چې په دې قاعده کې مشکل ده، نه، د آنکم بانکم په دې سیستم کې مشکل ده. همدغه قاعده د بغدادي قاعده چې ورته وایي دا ورته ته ووایه، خو په دې نوی سیستم یې ورته ووایه، د هغې نه په دې کې ماشوم ښه روانېږي. قاعده دې هر یو وي، موږ دا نه وایو چې نوراني قاعده دي، یسر القرآن قاعده دي، اقرا قاعده دي، ظهر القرآن دي، نه، همدغه بغدادي قاعده، خو روش دې پکې بدل کا، طریقه دې پکې بدل کا، اصول تدریس د نوي میتود نه پکې استفاده وکوه، همدې بغدادي قاعده کې به ته ماشوم ښه روانه یې. اوس خلکو چې ورشه قاعده نه وایي، قاعده مه راکوه الف باتا راکه، قاعده مه راکوه الف بیتې راکه. نو الف بیتې نو قاعده نه ده. د خلکو داسې فکر کړی چې دا نوراني قاعده یو بل شی راغلی ده، بعضې خلکو ورته نور نور نومونه ورته اخلي. بهرحال نو هغې ورته ورځي نه، نو بیا یو نوم ورته کېږي چې ولا نو که نور هېڅ شی هم نه وایي دا د وهابیانو قاعده ده، لیکن د وهابیت بابیت پکې څه نشته. ښه، دا د الله تعالی د کتاب د روانولو یو نوی میتود او په نوې بڼه باندې لیکل شوې خبره ده. همدغه بغدادي ورته ووایه، خو اصول او قواعد پکې نوې مراد. انشاءالله چې اصول هم زده که هر قاعده چې مخې ته راشي دا مهمه نه ده یو قاعده، خو هر څوک به ځان ته یو قاعده ځکه انتخابوي چې هغه روش او ترتیب همغه ترتیب باندې څه شي برابري. موضوع همدغه حروف هجا وه، غایه، هدف، مقصد. موږ 2 مقصده لرو په دې کې چې تصحیح الحروف او د الله تبارک وتعالی رضا حاصلېدل. یو لنډمهاله ده او بل اوږدمهاله ده. لنډ هدف او مقصد هم دا وي د تجوید دا ده چې دا لږ او د قرآن کریم د لوستونکي په ژبه کې دا تغییر راشي چې حروف صحیح ادا کړي، د ح او د ها ترمنځ توپیر او فرق وشي کړی، د سین او د صاد، د ذال او د ضا ترمنځ فرق وکړي. دا لنډمهال مقصد ده، لنډ مقصد هم دا ده. په اوږدمهاله مقصد د الله تعالی رضا ده، ځکه د دغه حروفو تصحیح په نتیجه کې د الله تعالی کتاب صحیح کیږي او د الله تعالی کتاب چې صحیح کیږي او صحیح ویل کیږي په دې باندې د الله تعالی رضا حاصلېږي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الله یحب، الله تعالی محبت کوي چا سره؟ آفرین، هغه چې قرآن کریم لولي څنګه لولي؟ کما انزل یا کما علم.
الله سره محبت کوي. نو د الله د محبت موږ سره د چی د وجه نه پیدا کیږي؟ د هغې د کتاب د صحیح ویلو په نتیجه کې. یو شاعر یو شعر لیکلی او منبر کې وایي او هلته لوستونکي د ده هغه د ادبي ګرامر په نظر کې نه شاید شاعر به دلته لاندې اور بلي، ما خو داسې نو لیکلی ده غلط وویلی، دلته یا یې غلطه کړله، دلته مثلا ندایه وه ده پکې مراد نه کړه، دلته پکې سوالیه وه ده پکې وقف ونه کوو. دا شاعر وایي او موږ د الله تعالی کتاب داسې راغستی چې درس غوبل هم پرې جوړ کړی چې هېڅ پته هم پکې نه لګي چې څه شی وایي. نو الله به په قاریږي نه، الله ورباندې بیا لعنت نه نازلوي. همدا خبره چې کله ډېر ځلې قرآن کریم چې لعنت وایي د لعنت وجه به یې څه وي؟ غلط ویل وي، یا به غلط ویل وي، یا به غلط تفسیرول وي، یا به چې د الله تعالی د حکم پښو لاندې کول وي، نه عمل به وي. دغه درې واړه عملونه چې دی دا چې دی نو قابل د دې چې الله څه وکړي دا د لعنت هغه دي چا خبره اساسات دي چې دغه کارونه ته ونه باسې په تا باندې لعنت مستحق کېږي، ته مستاق د لعنت په دغه باندې څه کېږي؟ صدق پیدا کوي. نو د حروفو صحیح کول د خوش آوازۍ سره لوستل دا مستحسن ده، یعنی مستحب عمل ده. چې دا مستحب عمل ده، ښه ګڼل شوی ده په دې شرط چې د تجویدي قواعدو خلاف نه وي. ته د قواعدو د اصلاح کولو خبره خو کوې، خوش آوازي خو کوې، نو خوش آوازي هم یو حد لري. خوش آوازي حدود معلوم دي، هغه حدود چې دي هغه تجویدي قواعد دي. دا به دومره راکاږي بس موږ راکاږه، دلته به مد کوې، انده قصر به کوې، طول به کوې، توسط به کوې، معیارات یې درته ټاکلي دي. ته د خپل د خوش آوازۍ دپاره د قصر په ځای باندې طول مه کوه. یو ځای کې قصر نشته نو ته مه کوه، یو ځای کې شته نو بیا یې مه پرېږده. دغه سره ستا خوش آوازي که ستا خوش آوازي ستا د قواعد تجویدي قواعدو موافق وو دا مستحسن عمل ده، او که چې تجویدي قواعدو سره په ټکر کې وو بیا یې نه کول مستحسن دي. خبره ورسېدلې؟ یعنې مطلق خوش آوازي ته خوشحالېږئ مه، خوش آوازي خپل به د تجویدي قواعدو په چوکاټ کې اچوئ، که نه بیا کراهت ته خبره ځي، او که حد نه واوښتله نو بیا حرام ته خبره ځي. نو که نه نو دا به مکروه ده په دې شرط چې لحن خفي ترېنه جوړه شي. او که چېرته د تجویدي قواعدو خلاف ستا د لهجه، ستا د مثلا خوش آوازي، ستا د چې دی نو قرائت دومره درجې پورې پرمختګ پکې وکړي چې خبره د لحن جلي ته ورسېږي، نو بیا پکې شی کېږي؟ حرامېږي. نو حرام خو تاسو ته معلومه ده، د لحن خو اقسام درته معلوم دي، یو جلي و بل خفي و. د جلي حکم څه؟ حرام و، حکم حرام ده، وجه د حرام څه وه چې معنا ورسره بدلیږي، او د خفي حکم مکروه ده. د الله تعالی لخوا نه د نیونې ویره په دې باندې هم موجوده ده. یو رکو تلاوت کې و شپېته ځایه که پکې د کراهت پکې راوستل، هلته پکې پاتې شو، سوری سوری دې شو، سوری سوری شو، هغه کې پاتې څه شو؟ هغې کې هم څه پاتې نه شول. نو دا ډېر تکرار هم چې دی نو کله کله مکروه هم چې ډېر تکرار شي نو کله کله پکې مشکل پیدا کیږي. د دې وجې نه د ده نه هم ځان ساتل ضروري دي. به هر حال بیا هم د لحن خفي حکم مکروه ده او ځان ته ساتل ضروري دي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.